احمد مسعود له طالبانو سره مهمه لیدنه ترسره کړې ده. احمد مسعود او اسماعیل خان یو ځای له طالبانو سره په ایران کې وکتل او د طالبانو له احمد مسعود څخه غوښتنه کړې چې یو ځل دې کابل ته راستون شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ د اسلامي امارات پلاوي د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او په ایران کې د هرات ولایت له پخواني والي اسماعیل خان سره لیدنه ترسره کړې ده. په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لخوا په خبره شوي ویډیو کې متقي له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د خپل ملاقات پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې ویډیو ټیپ کې وایي خو موږ له احمد مسعود د اسماعیل خان له قومندانانو او نورو افغانانو سره ولیدل. موږ ټولو ته ډاډ ورکړ چې دوی کولی شي پرته له کومې اندېښنې هېواد ته راستنه شي او په سوله کې ژوند وکړي. د اسلامي امارات د ویان مرستیال بلال کرمی هم ویلي چې د اسلامي امارات پلاوي په ایران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلي دي. تهران د دغه خبرو د کوربتوب په تاییدولو سره وایي چې افغانان ډلو ښې خبرې وکړلې او دغه خبرې هم ګټورې به ورته تمام شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.